السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دین اسلام ډیرو قدرمنو او عزتمندو مسلمانانو ورونو او خويندو اکثرو ملګرو په علم کې وي. په دې ویډیو کې چې تاسو ته کوم پلاټ ښکاري دا هغه پلاټ دی چې موږ د جمعات او مدرسې لپاره د الله په فضل او دغه په توفیق سره اخیستو او د دې متعلق د تاسو نه د چاندي اپیل کړیو. الحمدلله ډیرو مسلمانانو ورونو او خويندو موږ سره په دې جمعات کې خپل پوره تعاون کړی دی. هغه ملګرو چې موږ سره تعاون کړی دی الله سبحانه و تعالی دی دا غوی د اخلاص په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د دې یوې روپۍ دی الله سبحانه و تعالی هغه ته پوره بدلی ورکړي. الله سبحانه و تعالی د مالونو کې برکتونه ورته واچي. زما محترم استاد په تعاون الحمدلله په دې جمعات کې د دې په دې ځمکه کې ډېرې پیسې ختمې شوي او د سلګي شانتي پیسې پاتې دي. نو د ویډیو مقصد مې امدا دی چې دغه لګي پیسې پاتې دي په دې کې موږ سره ودرېږئ. زه د تاسو نه یو پیر بیا اپیل کوم چې د الله په دې کور کې په دې ځمکه کې موږ سره تعاون وکړي. هغه ملګري چې هغه وعده کړی و چې یاره موږ تعاون کوو او تر اوسه نه دی کړی نو دا غوی نم زه اپیل کوم چې دا یو موقع ده د جمعات به الله سبحانه و تعالی خامخا جوړي. خو خوش نصیبی ده هغه چا ده چې چا په دې کې سرش او دا یو بهترینه صدقه جاریه ده د قیامت پورې چې په دې ځمکه باندې او په دې جمعات کې څومره منځونه کېدل الله سبحانه و تعالی به ما او تا ته د هغې اجر راکوي. موږ به مړی سبا او دې جمعات کې یو مسلمان منځ وکړو د هغه منځ اجر به الله موږ ته په قبر کې راکړي. موږ به مړی په قبر کې به پراتی یو ماشوم دلته قرآن حفظ کو یو ماشوم دلته علم وکړو او د دې ماشوم نه چې څومره خیر الله خورول او د په خبرو چې څومره مسلمانانو عمل کوو موږ به په قبر کې پراتی الله سبحانه و تعالی به د هغې اجر موږ ته په قبر کې راکړي. هغه ملګري چې هغوی غواړي چې یاره د مور او پلار دپاره مړه دي یا ژوندي دي او غواړي چې د هغوی دپاره داسې یو ځای برابر کړي چې هغه صدقه جاریه نو بهترین ځای دی په دې ځمکه کې خپله څه ناسه حصه واخلي. اکثر ملګري موږ سره د دې جومات د بور متعلق رابطه کوي. نو زما محترم ورونو د دې بور هغه مخکې نه شوی دی. بس یو ملګري منلی دی وایي چې دا زما دی بس دا به بل چاته نه ورکوي. تقریبا د 10 نه زیاتو ملګرو د بور متعلق هغه رابطه کړې ده. موږ ته په ځمکه کې پیسو ته ضرورت دی چې دا د ځمکې پیسې ختمې شي او چې څومره زر کېدی شي چې ختمې شي په دې موږ آبادي شروع کړو او په دې کې منځونه شروع شي د قرآن او حدیث دعوت په دې کې شروع شي. نو د هغه ملګرو نه یو پیر بیا مطالبه کوم چې د الله د رضا دپاره موږ سره په دې کې تعاون وکړي. کوم ملګرو چې دا تعاون موږ سره په دې جومات کې کړی دی هغوی زموږ دا پیغام اوري نو د هغه ملګرو نه زه دا درخواست کوم چې په دې د الله شکر ادا کړي چې ستاسو مال الله سبحانه و تعالی په خپل کور کې قبول کړی دی او الله تعالی دې قبول کړي. زه د هغه ملګرو ډیره شکریا ادا کوم چې زمونږ دا پیغام نور خلکو ته ورسولی دی. زمونږ دا ویډیوګانې شیر کړي دي په واتساپو کې خلکو ته لیږلي دي. یقینا ستاسو هم د دې جومات په جوړېدو کې دا موږ سره پوره تعاون دی. که تاسو دا نه وی شیر کړی نو د خلکو ته به زمونږ دا غږ او د اواز چا ورسولی نو تاسو ته الله سبحانه و تعالی په دې نشر کولو شیر کولو وینا کولو الله دې بدلی تاسو تم درکې او په دې الله تاسو ته اجرونه درکې. نو هغه ملګرو نه یو پیر بیا تعاون کوم زمونږ د رابطې نمبر هغه دا دی 0311 0096 212 په سکرین بم تاسو ته ښکاري. که کوم ملګری موږ سره رابطه کوي یا که کوم ملګری راتلل غواړي نو مشهور ځای دی دوره روډ مسجد ټاون ته بالکل مخامخ وینو سره پل سره د روډ د پاسه د ځمکه د پلاټ دی چې چا نم تپوس کې چې یاره دلته د جومات دپاره کوم ځای اخیستلی شوی دی نو بیخي د روډ د پاسه د هر ملګری دې را رسوي شي. نو که کوم ملګری راتګ غواړي په دې نمبر دې رابطه وکړي بالکل دې راشي او که کوم ملګري راتلی نشي لرې دي نو په دې باندې زموږ واتساپ هم شته په دې زموږ ایزي پیس هم شته جیس کیش هم شته او کوشش کوو چې د بینک د اکاونټ نمبر هم دې سره ټچ کو او په سکرین تاسو ته شو کو د دې دپاره که کوم ملګری په اکاونټ باندې تعاون را لیږل غواړي نو په اسانتیا سره به را لیږي شي. الله سبحانه و تعالی دې تاسو ټولو ته اجرونه درکړي. جزاکم الله.